الله پاک د انسان دوه قسمه زړونه پیدا کړي. زړه یو دی خو دوه قسمه دي. یو هغه زړه دی چې هغه د خدای نه لرې وي، هغه ته صخله وایي، قلب قاسي ورته وایي. او یو هغه زړه دی چې هغه خدای ته نږدې وي، د الله نه لرې نه، هغه ته قلب منیب وایي. قلب قاسي پښتو کې ورته موږ وایو صخره، او قلب منیب هغه زړه چې خدای ته راجع وي، موږ پښتانه ورته نرم وایو. نو خدای دې موږ د صخره نه وساتي. الله یې زموږ په زړه کې نرمي پیدا کړي. ولې؟ دا د قرآن شریف کې الله تعالی اعلان کوي فویل للذین ویل په جهنم کې یو کنده ده. او حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي دومره سخته کنده ده او دومره سخت عذاب دی پکې او دومره سخت پکې تو دی چې په دغه کندې نه خود دوزخ دروازې او یا زره کرته امان غواړي. دومره سخته کنده ده، دومره تو دی، دوزخ ته تنګ دی. دوزخ د الله نه امان غواړي چې خدایه په د دې ویل د دې تو نه خدایه ما وساتي. ګوره خپله دوزخ څونه ګرم دی. او قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي فویل للقاسیة قلوبهم عن ذکر الله، چې د چا زړه سخت یو خدای ته مایل نی. لې سخت دی، جلا ولا نه ورځي، زړه خدای ته مایل نه دی. دا خلک به اقا کنده کې پراته. ولې؟ الله په خپل قرآن شریف کې فرمایي اولئک فی ضلال مبین، دا په ګمراهۍ کې پراته دي. او ښکاره خبره ده، څه پټه خبره نه ده، صفا او ښکاره خبره ده، او په واضحه ګمراهۍ کې دا پراته دي دا خلک. نو سخت زړه دا د خدای نه لرې وي. القاسیة قلوبهم عن ذکر الله، د خدای نه لرې شو، د خدای ذکر پکې نه راځي. او چې کم نرم زړه دی نو د هغې متعلق قلب منیب، هغه زړه چې هغه خدای ته راجع دی او هر وخت پکې د خدای یاد پروت. حدیث پاک کې د دې څه مناسب غوندې تشریح راځي. په ترمذي شریف کې روایت دی حضرت ابن عباس رضی الله عنه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تر زوی او حضور پاک ورته دعا کړې ده. یو ځل نبی علیه السلام د شپې پاسېد، نو د اوبو لوټه ورته ډکه پرته وه. استنجا خانې نه راووت، وی د اوبه ماته چې یې ښودې دي. وی دا راته ابن عباس ایښي دي، میمونې ترور و د مور خورې و هغې ورته وي ام المؤمنین. نو نبی علیه السلام ډېر زیات خوشحاله شو چې ګوره په نیمه شپه کې دا راکوټی هلک، حالانکې ډېر د کم عمر، د هجرت نه 3 کاله مخکې دی پیدا شوی. نو حضور پاک چې څوک د چا خدمت کي دړه نه ورته دوا خېږي. وی اللهم علمه کتاب والحکمه، خدای دې ته کتاب او حکمت وښیه. دا دعا یې ورته کړې. نو دا ابن عباس وایي چې ما د حضور پاک نه واورېدل چې 2 سترګې دي د دوزخ اور به یې ټچ هم نه کي. لا تمسهم النار، اور به مس نه کی مس. دا ګوتې چې شي له یو سي دې ته مس وایي. اور به ورته ډوپوټۍ مو نه رسېږي دې 2 سترګو ته. یو کومه سترګه ده عینون بکت من خشیت الله، هغه سترګه چې د خدای د یاري نه وجاړي. کومه سترګه چې د خدای د یاري نه وجاړي دوزخ به ورته پوټې نږدې نه شي. او بل عینون باتت تحرس فی سبیل الله، هغه سترګه ده چې د خدای په لار کې شپرونه کی او څوکۍ وکړي. کومه سترګه چې د خدای لار کې روان شي او څوکۍ وکړي، او کومه سترګه چې د خدای د یاري نه جاړي، دې 2 سترګو باندې د دوزخ اور حرام. نو علما لیکي چې ظاهر کې خو د سترګې خبره نه، خو د سترګې نه مراد د ذات او انسان مراد دی. دا نه چې ډېرې دوزخ کې پروت او صرف سترګه د عذاب نه بچي، نه د انسان ته مراد شو. نو د دغې سترګې خاوند د دوزخ اور نه محفوظ او بچ دی چې کومه سترګه خدای ته جاړي او کومه سترګه د خدای په لار کې څوکۍ کوي. جهاد باندې خدای ډېر خوشحالېږي. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په صلیبي جنگ کې د انګریز خلاف ولاړ. د انګریزان چې کله د مسلمان خلاف مضبوط سازش شروع کی، دی ورته صلیبي جنگ وایي. دا کوسم دی مخکې د امریکې بادشاه اعلان کړی، وی دا صلیبي جنگ دی، خو زموږ مسلمان خو پرې نه پوهېږي.
صلیب داوی عبادت معبود دی، صلیب داوی سجدې لګی. صلیب داسې یو اوږد لرګی داسې وي او په سر د پاسه یو رکوټې لرګي وي. وایي په دې مونږ عیسی علیه السلام په سولی کړی دی. عیسی علیه السلام مونږ په دې اوچت تړلی او بیا مو وجلی دی. او چې کله عیسی علیه السلام مړ شو نو بیا خدای پاک واپس جمدې کا او دا د خدای زوی وی. او اوس وی خدای پاک سره د خپل بچی عیسی علیه السلام په عرش باندې ناست دی. هغې دا وی او زمون قرآن اعلان کوي چې دا ټول دروغ وی. وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم. دوی وجلی نه دی او نه په سولی کړی دی. دا خپله په شک او شبهه کې پراته دی، نه دی وجه. هغې وی نه، عیسی علیه السلام ځان قرباني که د ټول امت دپاره، بس ټول امت چې هر څومره ګناه کوي خدای به دې تپوس نه کوي. وی بس تاسو په دې عیسی علیه السلام ځان قرباني کړی وي. عجیبه دا ده چې ګناه یو کوي او قرباني بل ورکوي. دا چېرته کیدی شي؟ بدعقله خلک. نو حضرت عیسی علیه السلام په دغه صلیب، نو دوی د هغه صلیب عبادت کوي، هغې ته سجدې لګوي او په غاړو کې دلته صلیب او نظام کړي. او دا ټی چې دا زمونږ خلک اچوي، د دې ټی بنیاد هم ګورې صلیب دی. د دې ټی په دې سر کې داسې طریقې سره غوټه ورکړي او لاندې ویزان دی چې صلیب ته جوړېږي. خو زمونږ خلک قمقل د خپل پیغمبر تهذیب ته نظر نه کوي، هغې له مینه نه ورکوي. او د انګریز تهذیب زمونږ د دې خلکو خوښ دی. نو صلیبي جنګو او مقابله کې ورته سلطان صلاح الدین ایوبي ولاړو او هر ځای به سلطان صلاح الدین ایوبي ګټه. یو ځل جنګو نو دته چا اطلاع ورکړه په جنګ کې دا جاسوس ډېر لوی کار ورکوي. د مسلمان دپاره هم جاسوس ضروري وي. دا ډېر ضروري شی دی جاسوس، چې دی د کافر اطلاع راوړي او د کافر د طاقت نه ځان خبروي او د هغې د نقل و حرکت نه ځان خبروي او مسلمان فوجي مشر ته وایي چې دا چل کېږي. دا ډېر مضبوط شی دی. دارنګې د مسلمان ملک دپاره هم جاسوس دا ډېر بهتر شی دی. او چې جاسوس صحیح خبر وړي، ګورې خراب نه. که خراب خبر وړي او چا سره روانه ده او دې غلط شی پیش کوي، نو د قیامت په ورځ باندې هم د ست ناویدان دی. بیا صحیح جاسوسي کول، دې سره د ملک حفاظت کېږي چې د ملک خلاف څوک بغاوت ونه کړي او د ملک خلاف څوک قرباني ونه کړي. نو سلطان صلاح الدین ایوبي ته جاسوس اطلاع ورکړه. انګریز هم ډېر زیات په زور و شور کې په مقابله کې، او ورته یې وایي چې انګریز د کومک را روان دی او لوی بحري بیړه والا را روانه ده. او بحري بیړه کې ډېر لوی فوج او جنګي ساز سامان انګریز ته را روان دی. سلطان صلاح الدین ایوبي خدایه زما فوج خو هسې کم دی او د انګریز ډېر دی، او که دا بحري بیړه ولا راورسېده نو دې سره به څه کومه؟ هغې سره خو به ډېر لوی ساز و سامان او آلات او جنګ د حرب سامان به یې ورسره. خدای دا به څه کېږي؟ نو دا ډېر نیک بادشاه، ډېر نیک بادشاه. اوس هم ورته خلک دعاګانې کوي. او اوس هم چې څوک د انګریز مقابله کې کلک یو بادشاه ولاړ نو خلک وایي دا سلطان صلاح الدین ایوبي دی. نو دې ټوله شپه خدای ته په جواب ګوره چې د ناپوره شي نو خدای ته به جاوي. خدای ته یې ژړل، یا خدایه زما دا لښکر خو صرف ستا د رضا دپاره جنګي. الله زما لښکر مسلمان مقابل کې کافر دی او زما د لښکر مقصد څه دی؟ چې بیت المقدس ته د کافرو نه آزاد شي. بیت المقدس د کافرانو نیولی دی. نو خدای زما خدا مقصد دی او دا خو خدای زما فوج کم دی او د دشمن فوج زیات دی او خدای نور کومک بیړه اوانه د مضبوطه. یا خدای دا به څه کېږي؟ ټوله شپه خدای ته وژړل. سار خلک راووتل، دي د جومات نه راووت. چې د جومات نه راووته په یو سړي نظر ولګېد د جومات مخې ته، او خلکو هغه سړي ته ډېر اوټ بیت کول او ډېر ښکته پورته، او خلکو یې ډېر قدر کو. یو ډېر نیک او بزرګ عالم و. د تپوس وکړه دا څوک دی؟ وایي صاحب د هغه پلانکي بزرګ د نیک سړی دی، ده نه خو خلک دعاګانې غواړي. نیکانو پسې خلک ځي چې مونږ ته دعا وکړه. ده نه خلک دعاګانې غواړي او د سره خلک غاړې ملاوي او خلک یې قدر کوي. صاحب که تم دوا غواړې د ده نه وغواړه. سلطان صلاح الدین ایوبي خو نیک سړی، ښه تکړه بادشاه او دیني اسلامي مزاج بادشاه او بیت المقدس ازادی. نو هغه یو دوه قدم ورمخکې شو او دغې بزرګ مولانا صاحب ته یې لاسونه په لاسو کې کېښودل. وی حضرت ما ته هم دوا وکړه. ولې؟ ځکه زما لښکر د مسلمان لښکر دی او زما لښکر د بیت المقدس د ازادۍ دپاره جنګیږي او مقابله کې دشمن عیسایان صلیبیان دي. او دا مې اورېدلي دي چې
چې زما لښکر اصل کمزورې د لښکر د دشمن مضبوط دی، خو دا مې اورېدلې دي جاسوس اطلاع را کړې ده چې د دشمن لښکر لا یو مضبوطه بیړه د عیسایانو رانوانه ده، د دې طاقت خو زه نشم لرلی. دوا وکړه. ابوذر ورته چې لاس میلاو کړو، وی ایوبي مه جاړه، وی بېګا ستا اوښکو هغه بیړه غرقه کړې ده، بېګا ستا اوښکو بیړه غرقه کړې ده، بیړې نه مه یارئ. دقسې خدای ته جاړه له غوندې، یوازې په لښکر اعتماد مه کوه، خدای ته جاړه، د دشمن دا نوره بیړه به هم خدای غرقه کړي. ورته ایوبي صاحب ته اطلاع فورا ده ورسېدله. لکه دا خو واقعي ما ته خو دې بزرګ خبره وکړه چې دا رښتیا ده او که غلطه ده، نو اطلاع وله راله چې بیړه د سمندر د راب په منځ کې بېګا د شپې غرقه شوې ده، وره بیړه اورېدلې ده او دشمن او سازو سامان ختم، دا د شپې د جلال کمان. خدای ته وجاړه د شپې، الله پرې ډېر زیات خوشحالېږي، قسم دې په جړا خدای خوشحالېږي. او کومه سترګه چې خدای ته وجاړي، نو پیغمبر مبارک وایي زه نه ویم، حضور پاک وایي په دې سترګه د دوزخ اور حرام، دوزخ اور به نه ټچ کوي، او په دې سترګه خدای پاک ډېر زیات خوشحالېږي، په دې جړا خدای خوشحالېږي ډېر زیاته. او چې بس بیا خو یقین پیدا شو، بس د شپې خدای ته جاړه او سار جهاد کوه، او دشمن ډېر او دې کم. اخره پورې خبره دې ته ورسېده چې بیت المقدس یې فتح کړ، په بیت المقدس د پاسه د اسلام جنډه ولګول. شپېته جربه کې دا جومات دی بیت المقدس، لوی جومات د مکې مکرمې او د مدینې منورې د جومات نه پس په ټوله دنیا کې ورلډ کې د دې نه لوی جومات او ښایسته جومات بل نشته. او داسې ښایسته جومات چې کوم تیلونه یې پکې لګولي دي، نو په هغې کې د سلطان صلاح الدین ایوبي تصویر هم ښکاري، خو په داسې طریقه مخ به مخ نه ښکاري چې لږ پترس ورته ګورې درته به ښکاري. او چې کوم منبر یې جوړ کړی محراب، دا چې خلک پکې لمونځ کوي، دا محراب د یوې تنې نه جوړ دی، د یو کجورې د تنې نه، او په دې تنه کې پیوند او ټانکه نشته. خدای خبر کې څنګه ونې والا را پیدا کړی. لیکن اوس بیا هغه جومات د مسلمان د لاس نه وتی دی او د اسرائیل او د یهودیانو په قبضه کې دی، او په دا منځ کې ورته دیوال والی دی. نیمه د یهودیانو عبادت خانه ده او نیمې مسلمان ته پرېښې دی، او په دروازه د جومات یهودیان ولاړ دي. که د امري کوم سړی خوښ نو جومات ته یې پرېږدي، او چې څوک یې نه خوښ نو نه یې پرېږدي. د جومات څوکیدار یهودي دی، هم نیم جومات نیمې په خپله قبضه کې اغشتی دی. دا ولې دا ایوبي جړلي و، نو خدای والا بیت المقدس ورکو. او لال ولې ځکه زمونږ خلکو جړا نشته، زمونږ خلکو کې خندا ده، او ډول او ناچ او سرود دی پکې، او ګډاد او ډمتوب دی پکې. ګډا او ډمتوب چې راغی او خوشحالي راغله، بس د خدای مدد پورته شو، د خدای کرم پورته شو. او چې جړا راغله نو د خدای مدد به راځي. ډول سرتوب سره خندا ده، او د خدای یارې سره جړا ده. نو چې جړا راځي خدای خوشحالېږي، او چې ډول سرغی دا سخت لواده دی، دی د خدای نه نه یارېږي. د دله کې سختي پرته ده، دی دا سوچ نه کوي چې په دې ډول سرنا او په دې ګړا او داسې زه ګډېږم او دا راخناچه کوم او دا سرود کوم او دا خوشحالي کوم، په دې زما رب خفه کېږي. وی رب دې خفه شي خو چې زه خوشحاله شم، رب دې خفه شي خو چې زما ښځه خوشحاله شي، رب دې خفه شي خو چې زما بچي خوشحاله شي. قادي په ډول شي، زما خالي پټنګ او پټکور شي، نو خدای خو څوک د مټه نه نیسي. ټیک شوه پټن ته کورې وکړه، په ګډۍ وکړه، په خوشحالۍ وکړه، لیکن وروسته ورځې د خدای په لاس کې وي. داسې غمونه پرې راولي چې بیا وله چل نه ورځي. نو سترګې خدای ته وجاړه، زړه کې سختي مه پیدا کوه، زړه کې ذکر وکړه، الله یاد کا، لا اله الا الله ووایه، درود شریف ووایه، لږ خدای ته وجه چې خدای ته دې وجړل، ته ګوره مسله حل کېږي که نه حل کېږي. جلا کې څه چلي؟ هلکه چې څوک ماشوم پلار ته جاړي، نو دا ماشوم د پلار نه یریږي، ځکه جاړي. دا ماشوم ځان کمزوري ګڼي چې دا پلار مې وي ځان ته نه شم خلاصولی، او دا پلار طاقتمن ګڼي. او چې څوک چاته نه چې څوک د چا ځان برابر ګڼي او ته جاړي نه. یو بدماش ته هم بل بدماش ته جړا نه ده کړی. چې څوک جاړي نو وایي دا څه ټیزن دی، دا څه کمزوری دی. نو چې ته خدای ته جاړې نو ته وایې زه خدای کمزور یم ځکه درته جاړم. او خدای دې طاقتمن وګڼه چې خدای ته د ډېر لوی طاقت خاوند دی، د نه یېرېږم که نه. خدای زما ذات زما سټوکې دقه ځای کښېنه، ټولو خلکو له تکلیف میلاوېږي، دقه ځای کښېنه، دقه ځای کښېنه، دقه ځای کښېنه، د اوبو باندې اورېدل بونار، دقه ځای کښېنه.
حاصل ما ته متوجه شي. نو حاصل د مسئلې څه شو چې کوم وخت کې تا خدای ته وجړل لاندې کمزوري وګڼه او خدای دې لوی او پله کې د خدای یاره راوسته کې خدای د ډېر لوی طاقت خاوند دی او دا دې ومنله چې هر وخت ما الله رانیسي رانیوي مې شي ځکه خو ورته جاړې نو څومره لوی عبادت شو ځان عاجزه ګڼل یو عبادت الله لوی ګڼل بل عبادت الله د لوی طاقت خاوند ګڼل بل عبادت او دا عقیده کې خدای مې هر وخت رانیوي شي دا بل عبادت او ځان ته خدای محتاجه ګڼل دا بل عبادت پرې خدای ډېر زیات خوشحالي لار کې د دوی نه خپئ او زه ولا جرګي لیکي نو پلار نه ادا کیږي ما نه بعد یو خلک تپوس کې هلکه ګورې د پلار مور خیال ساتي ها مور مخ پکوي او پلار مخ پکوي په دې خدای خپه کیږي مور او پلار خوشاله سات نو بعد وخت موږ له خلک راشي پلار نه خپه دی مور خپه ده موږ سره په جرګه لاړ شه نو زه ورته یم نه په مور ته په جرګه نه کوي که په جرګه پې کې نو خپه کېږي نورم لی نورم سختېږي ها نو څه چل وکړم ویم دا خو د دې 2 منټه پوټېنې علاج دی لاړ شه او دې پلار ته پر یې غېږه کې سر کېږده او وجاړه او دې مور ته ورشه او ورته غاله وځه او لږ ورته وجاړه ته ګوره چې زړه یې موم کېږي او که نه موم کېږي هر څه ښه یې مخکې ورځ کې مې یو ملګری راغلی و وی پلار رانه خپه دی ته راسره په جرګه لاړ شه ما ورته وی نه جرګې به په پلار نه کوې نو یې خو خپه دی که نه چې څوک ورځي وي نه یې بخم چې څوک ورځي نه یې بخم نو ته راته چا ښولې ستا خبره مني ما وی زه راته چل خیم کړم ته وشه پلار له او ورته لږ غوندې ورته رغاړم ده او ورته وچاره مسله سمېږي که نه مسوېږي چې څنګه ورغې او پلار ته ورنږدې شو پلار چې وی جرګه نه منم پلار چې نه ماف کوم هغه پلار چې مې نه دی بخلی هغه پلار چې خدای ته به یې راکاږم قیامت پر ورځ دومره سخت خوله والا پلار حجري سینګ ورغې او په اوږه مې ورته سر کېښود او مې جړل وی ځان ته یې رانږدې کړم او ما ته یې مو جړل چې بچې څنګه یې زویه ښې رضا شو نو په جړا پلار خوشحالېږي خدای به نه خوشحالېږي په جړا مور راضي کېږي خدای به نه خوشحالېږي دشمن دې ستا ټوپک در پسې ګرځئ او چې ته ورشې کور ته ودرې وجړل چې ما معاف کا هغه ظالم دشمن دې معاف دی او چې خدای خوله د کاڼي په شانتي هغه نه نرمېږي بیا او د کاڼي دننه نیم خدای پاک ساتي نو په جړا خدای ډېر خوشحالېږي مونږ به څه یو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بی عائشه صدیقه فرمایي وی ټوله شپه بیا خدای ته جړل اومدرې جړل او دومره اوږد مونځ به یې کو اوږد قیام ولجوفه عزیز کعزیز المرجل دې سینې به یې داسې غرار کو لکه کټوې چې غرار کوي داسې به خدای ته جړل نو حضور پاک جاړي حضرت ابوبکر جاړي حضرت عمر جاړي حضرت عثمان جاړي عثمان صاحب به دومره جړل بالخصوص د قبر خوا کې چې به کېنه چې ږیره به یې د اوښکو نه لمده شوه پیغمبران جاری حضرت شعیب علیہ السلام خدای ته جړل الله ورته وی شعیب لم تبکي ولې جاړې ماته ته چې دا ټوله شپه جاړې دا ولې جاړې دا جړا یې د څه د وجې نه اشوقا الى لقائي اشوقا الى الجنة جنت ته دې شوق د جاړې ورپسې هله چې کوم شي خوښ هغې پسې جاړې ام هربا من النار او که اور نه تختی هغې په هغې نه تنګې اور نه تنګې جاړې دوزخ نه او که جنت ته خوښ دی هغې پسې جاړې یوتی الله الله کلو ذلک دا دواړه نه دي نه د جنت نه په یره د جنت په شوق کې جاړو نه د دوزخ په تیښته جاړو الله پار څه خبر دی خو دا بعضې خبرې ښکاره کوي نو بیا ولې جاړې الله اکبر وی ابکي یا رب شوقا الى لقائك خدای ستا ملاقات پسې جاړم ستا ملاقات ته شوق ما شق ما په دې جاړم ستا ملاقات ته په شوق کې چې دی ورته وي الله ورته څه وایي هنیئا لک یا شعیب لقائي شعیبه زما ملاقات ته مبارک شه زما ملاقات پسې چې جاړې زما ملاقات ته مبارک شه دومره خدای په جړا خوشحالي نو پیغمبران جاړ حضور پاک مبارک جاړي صحابه جاړي امون نه جاړ مونږ جلان دي ستا زموږ زړه سخت دی سخت زړه د خدای نه خوښ
اب نبی علیہ السلام فرمایي وی د خدای نه لرې زړه کم یو دی القلب القاسي هغه زړه چې سخت دی جواب پکې نه دا د خدای نه ډېر زیات لرې دی او خدای ته نږدې کم نه دی هغه زړه چې دی د مومو په شان نرمي او په لږه خبره جلا ولول ما نه مخکې ورځو کې یو ملګری راغی نو ما ته ویل چې دوا راته وکړه وی ډېره زیاته جلا راځي هر وخت بس جاب په لږه خپټه ویریا نه کوله ډېر ښه سړی هر وخت راله جلا هر وخت کله جلا راځي نو ما ته داسې دوا وکړه چې دا جلا مې بنده شي الله اکبر مې خدای د باندې احسان کړی دی هغه واپس کې شکر نو باسي وی په چیوي کې سترګې به دې ړندې شي الله ړندې دې شي دنیا پسې جاړې نه چې دنیا پسې خو نه جاړم بچو پسې جاړې نه بچو پسې نه جاړم او چې اسې تا تقریر اورم ځان ته مې لګوري نو په جلا وته ځان مړ کړم او جاړم ملا صاحب تقریر کوي جلا راشي جنازه کې سب جلا راځي مې نیکبخته دې پسې خو موږ لاندې شو دې پسې خو موږ لاندې شو داسې جلا پسې شکر نو باسي شکر وباسه جلا قیمتي شی زمارو په جلا خدای پاک خوشحالي الله ملاویږي په جلا د خدای ملاقات ملاویږي په جلا د دوزخ نه لرې کېږي په جلا جنت ملاویږي په جلا د دنیا غم لرې کېږي په جلا خدای خوشحاله شو د دنیا سکون او اطمینان په جلا باندې ملاویږي عبدالله بن شداد رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی دوی په صحابو کې کشر صحابي دی کشر عبدالله بن شداد رضی الله تعالی عنہ دی وی سار به حضرت عمر فاروق په مانځه کې تلاوت کو او عموما به سورت یوسف وی په مانځه کې عموما سورت یوسف په وی او مونږ به زه خو راکوټ یم نو وروستو صفونو کې به ولا د عمر صاحب زمانه کې به جومات ډک و د صحابانو زه راکوټ یم نو وروستو صف کې به ولاړو وی زما قسم په خدای کې دا آیت په وی انما اشکو بثی وحزنی الی الله دا حضرت یوسف علیه السلام پلار ویل بچې ته شو کېدل هشته بچې او د پیغمبرانو ډېر تکلیفونه نه هشته بچې د زړه د مینې بچې اتې زامنو بوتو کې ورغله هغه مې ویې شکر او بیا بچې لار خرڅېږي په یو په بل مصر ته ورسېد او هلته په یو جنجال کې ګیر شو جیل ته ورسېد او په کلونو د پلار نه لرې دی نو چې زوی م وي خشته بچي م وي حسن هغه یوسف د نبی علیه السلام فرمایي ما کله معراج کې یوسف ولید نو د ټول مخلوق نیم حسن خدای ورکړی دومره خشته نیم حسن چېرته به چې ښځې د چا د حسن د وجې نه لاس نه پرې کړی زلیخه پرې عاشقه شو د مصر ښځو زلیخې پورې ټوکې کولې اوهو په غلام مینه ده په غلام او مقلې غلام باندې ته مینه دلته د بادشاه زوی نشته د وزیر صاحب زوی نشته دلته مالدار نشته غلام هغې وې تاسو ته څه پته لګي فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن هغې دا چلو که چې ښځې راوموښتې او دا کومو ښځو بلندې کولې دا د دې وزیرانو ښځو د دې منسټرانو ښځو او د دې ممبرانو ښځو دا مالداران هغې له ډوډۍ وکړه یو لوی تکیهدار ځای جوړ کړه او میوې پکې کېښودې ډوډۍ کېښودله ډوډۍ دله کو چې دوی روټۍ خوړله آتت کل واحدة منهن سکینا هر یوې له چاړه ورکړه زه اکثر دې ملګرو ته ویم چې چاله ډوډۍ وکړي نو چاړه یې پکې ډېرې کېده هر مېلمه ته مخکې چاړه کېده دې نه معلومېږي د قرآن ذکر دی او خدای پرې رد نه دی کړی نو پیغمبر آتت کل واحدة منهن سکینا هر یوې یې چاړه ورکړه نو چې میوه ږدي مېلمه ته نو چاړه هر یو ته کېده اکثر مېلمانه ګڼي او چاړې پکې دوی نو یو ته ګوري بل ته ګوري هلکه ورکه دنه چاړه اوس ګاره شي نو زه به پرې کړم بل ته ګوري که دنه ګاره شي پرې به کړم داسې نه هر یو ته مخکې چړوکۍ کېده او مې دې نه دا معلومېږي چې مېلمه له میوه کټ کومه په خپله به ځان له پرې کوي ځکه چاړه چې هر یو ته کېده خو په خپله به پرې کوي نو دې کې هم غلطي د بعضې وخت میوې
سیوان میوان خلک پرې کړي نو میلمه کم وخوري نو باقي خرابه شي او د میلمه پته نه لګي چې میلمه کم شی خوښ دی او کم یې نه دی خوښ دارنګې چې میلمه ته غوښه هم پرتي دا ادب د تخیم دا دغه د طعام ښه چې میلمه ته غوښه پرتی نو په خپله دې ځان له شوکوي تاسې ویله مه شوکوئ د هغه پته نه لګي لږه خوري که ډېره خوري او د هغه پته نه لګي چې کومه غوښه یې خوښه ده نو ته وله شوکوه مه میلمه له په خپله به ځان له شوکوي نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي په خپله د اډوکي نه غوښه په غاښونو شوکولې ده او په چاړۍ د غټ اډوکي نه په خپله پرې کړې ده په شمایل د تلمیذي کې راځي او په تلمیذي شریف کې هم راځي نو ګوره په سنتو چې سړی عمل کوي نو خدای پې اجر ورکوي په سنتو عمل وکړه میلمه ته کېږده په خپله به ځان له غوښه شوکوي میلمه ته کېږده که غوښه ډېرې چاړه ورسره کېږده بعضې وخت کې غټ پټونې غټ ټونې غوښه ډېرې نو په چاړه به ځان له پرې کوي حضور پاک هم دقسې پرې کړې ده نو وله مه شوکوه په غلاسون هسې نه نسوار دې پې چوري او په هغې میلمه نه غوښه وشوکې او که نن سبا خلک نسوار زیات استعمالوي دا مې ده که راته وي چې ما له خپل یو ځای کې دعوت و یو سړي د لرې دی نه رامنډه کړې خدای چې څنګه عامله خلکو په اوږو یې ټوپونه وایي ما سره فاتح هغه غریب بي راکول ما سره وایي کېنه مې کې دا څنګه راغی ویلو دی دا غوښه ګرمه او زه دې نه نیمومه په ګوتې یې پرې کړه چې ما وکتل تور داغ و مې نسوار خو دې نه شو اچول هلته یې نسوار او یاره جي واقعي لاس خو مې ونه وینځل نو هلته یې په غونډس کې وغورځو دلته راځي مونږ ته دې په غوښه کې ووال داسې به نه کوي د میلمه ادب احترام په خپل دی او د داسې څیز نه هم ځان ساتل دا د ډوډۍ د خوراک آداب دي د دې آدابو خیال به ساتئ بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې چاړې ورته کېښودې ټولو ته او چې دې سینګ چاړې یې کېښودې یوسف علیه السلام پې غلام وقالت اخرج علیهن پر دې رادن نشه یوسف علیہ السلام څنګه رادن نشو قرآن کې الله وایي فلما رأینه اکبرنه وقلنا حاش لله وقطعن ایدیهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم چې ورته یې وکتل دومره په مینه کې شوې او د هغه د رنګ ته په کتو کې شوې او په شوق دې شوې چې چاړې یې د میوو په دې په خپلو ګوتو راغ کړي حاشا او الله خدای ابن پاک سلوي دا خو بنده نه دی دا خو چې فرشته ده په فرشتو کې هم ډېره بهترینه فرشته زلیخې ورته وي ما خو لاس دو پرې کړی تا دغه پسې لاسونه هم پرې کړل اوس په ما بس هغې وی خبره دې ټیک ده دا ستا د عشق په ځای دی دا ستا د عشق بې ځایه نه دی نو د حضرت یعقوب علیه السلام به داسې بچي پسې جاري که به نه جاري نو قرآن حکیم کې الله فرمایي وبیضت عیناه من الحزن وهو کظیم سترګې سپینې راووتې جړل به داسې جړل چې سترګې سپینې راووتې زړه د غم نه ډکه او څه به یې کول په دې کې بېر الله نه خو بل علاج نشته انما اشکو بثي وحزني الی الله زه د خپل غمونه د زړه د بار پټ ښکاره یو پراګنده ټول غم ورته موندو زه نشم وتی عایشه ورته څه وایي الله رسوله ان ابا بکر رجل اسیف یو بل روایت کې راځي رجل بقا لا یقیم مقامت هغه په زړه ډېر نرم دی او ډېر جالي ستا په ځای نشي ودرېدی ابوبکر سام انسان نه دی جالي ستا په ځای نشي ودرېدی جاوی مولو ابابکر ابوبکر ته ووایه چې منظور کړي عایشې بیبي ورته بار بار ووایي بیا حضرت حفصې ته ووایي ام المؤمنین ته حفصې ته ووایه نبي علیه السلام ته چې ابوبکر نشي ودرېدی ستا په ځای جالي جلا ورځي عمر ته حکم وکړي چې خلکو ته لمونځ وکړي افسر علیه حضور پاک ته بیا ووایي ای الله رسوله ابوبکر ډېر جاري او جړېدونکی دی پاله نرم دی نو ستا په دی نشي ودرېدی نو عمر ته ووایه به ودرېږي حضور پاک پې غوسه شو ان کنتن صواحب یوسف تاسو حق د یوسف علیه السلام د زمانې ښځې ما له تکلیف راکوئ او یو مولو ابابکر شبانه ته حکم وکړه ابوبکر به ژړل عمر ژړل
علي مرتضی جړل موږ ډېر لوی خلک یو چې موږ نه جړو او یا به هم خدای ته حاجت نه یم خدای ته وجاړئ الله په جړه خوشحالېږي یو بیبي تېره شوې د حفصه بنت سیرین دا د ابن سیرین محمد ابن سیرین خور وه محمد ابن سیرین هغه کس چې د خوبونو او تعبیر مهارت خدای ورکړی او د خوبونو او تعبیر کتاب هم ډېر لیکلي کړي اگر چې دا مشهور کتاب دا نسبت هغه ته ټیک هم نه خو خیر د خوبونو او تعبیر ډېر زیات مهارت یې لرل د خور و حفصه د هغې نوم قاریه وه د قرآن حافظه وه او ډېره زیاته نیکه ښځه وه کور کې ځان له یو رکوټې جومات جوړ کړی د ناستې ځای او په هغه جومات کې به شپه ورځ ناسته وه ماشومان به ورله راتلل او قرآن به یې زده کوه د قرآن استاده وه ماشومان هلکان واړه په چیني او یا چینکۍ به راتلې او قرآن به یې زده کوه او دا به صرف د دغه جومات ګینه چې دا ځان له په کور کې کومه چبوتره جوړه کړې وه قضای حاجت له وته بس ضرورت به یې راغی هغې نه به ووته او بیا به راغله او ټوله ورځ به یې د قرآن درس و او د شپې به یې ټوله شپه خدای ته جړل او دومره ښکلې قاریه وه چې محمد ابن سیرین غوندې لوی سړی هغه به تې تپوس کو په قرآن کې به تې هغه تپوس کو خورې دا آیت راته ووایه نو چې تلاوت به هم شروع کړ محمد ابن سیرین وي چې افسوس دی نو ښځه ده نو اواز یې عورت ته ګڼي چې تاسو ته ما د خپل خور قرآن اورولی نو یو وین دی یو وینځه الله اکبر ما وینځې نه چا تپوس وکړو وي دا نیکه دی ډېره زیاته نیکه ده یاره وي داسې زبرګ او نیکه ښځه مې چې ته په دنیا کې نه ده لیدلې ټولو د قرآن درس کوي او ټولو تلاوت کوي وی د شپې څه کوي یاره وی څه مسله ده چې چا نه خفه شوې ده او که څوک ترې خفه دي هل خو نه وایي خو یا چا نه خفه ده او یا ترې څوک خفه دي ولې وی چې ماسخوتن مونځ وکړي نو تر سبا مانځه پورې ټوله شپه جاړي نو پته نه لګي چې څه چل دی ولې عام خلک ویني خو ناپوهېږي که نه پوهېږي د هغې دا خیال وکړي دا چا نه یېرېدلې ده د هغې دا خیال و چې ګنې چا جوړ وهلې ټکولې ده د هغې دا خیال و چې ګنې څوک پرې جوړ خفه دي هغه ردا کوي نور پته نه لګي خو دقه چل دی پې چې ماسخوتن منځو کې نو خدای ته په جړه چې تر سر مانځه پورې یو شان جاړي داسې څوک نه جاړي دی پکې څه لیدي د جړه کې څه منتي هسې نه جاړي نو د مارونو پریشانۍ خو مونږ ټولو ته شته که او که نوره پریشاني ني نو د قبره خو شته که نه ورځو به که نه د ځنکدن هغه د هغې نه مخکې ده او د قیامت لویه ورځ هغې پسې ده او پل دی پل صراط او د پل لاندې لوی تاترین دوزخ دا ډېر لوی خطرناک سفر مونږ ته مخکې را روان دی خدای خبر چې سا به رانه څنګه وځي پته نه لګي په اسانه به وځو که په سخته به وځي او چې د رحم فرشته به یې وباسي او که د غضب فرشته به یې وباسي او چې په کومه ورځ مونږ نه څه وځي نو چې په دغه ټیم به مونږ نه الله خوشحالي او که الله به خفه وي که دغه ټیم الله خوشحالی خو بیا مونږ کامیاب یو او چې په کم ټیم زمونږ نه څه وځي او په دغه ټیم الله خفه خو تباه شو بیا سا به رانه څنګه وځي یا خدایه ډېر ګران کار او د سا د وتو نه پس چې قبر کې به وسایلي د جنت باغچه به او که د چینجو کنده به او که د مارانو لړمانانو جاله به مسلمانانو مونږ خو ډېر په خوشحالو ورځې شپې تېرې کړې مونږ خو دنیا کې د دنیا دپاره ټول محنت وکړه خدای له خوا مو نه کړ مونږ خو چې سار پاسو ماښام ماسخوتنه پورې لګیا یو نو دنیا دپاره دا پټۍ دی دا ځمکه ده دا دکان دی او دا تجارت دی دا کارخانه ده دا موټر دی دا بنگله ده دا کور دی دا بچي دي دا ماشومان سکول ته بوتل غواړي دا کالج ته بوتل غواړي او چې ورته ووایې نو وایي څوک دنیا ده نو څوک دنیا ده نو ورپسې آخرت هم شته که د دنیا نه خدای نه منې کوي خو خدای له هم لږ وخت ورکړه که ورکړه که نه خدای له په کال کې ورکړه مونې یو څلوېښت ورځې ورکړه یو درې ورځې ورکړه یو شپه والا ورکړه د شپې یو ګنټه ورکړه د ورځې یو ګنټه دوه ورکړه
نو بد خو موایا دین پسې کنه نیک بخته یوسف د دین خدمت کې هغې پسې بد موایا کنه ولې دا مستی کې بدبخته ولې ځان دې بدبخت کړی دی نیک بخته خدای له ولې نه راځي د خدای لارې پسې ولې خبرې کوي د دین تابعدارۍ پسې ولې خبرې کوي مستی کې او که مستی صعبه د نوځي مستی کې قبر لبځي او قبر کې به څونه عمر بیا پته هم نه لري دلته خو شپېته او یادي په قبر کې خو بیا په لکونو کلونه دي په کرونو کلونه دي په اربونو کلونه دي او چې بیا پاسي څنګه به پاسې د انسان په شکل او که د سپي په شکل د انسان په شکل به پاسې او که د خنزیر په شکل او داسې به په لاخپو به ګرځي او که په سلوربولي به ګرځي او په خوشحالی به پاسې او که نه سپېمو کې به د زنځیره چې راکاږي به او په پولیس ورات به څنګه پورې وځي اولاد نه چې دا دومره تاترین دوزخ دی هغې سره به څه کوي الله حضور پاک فرمائی لو تعلمون ما اعلمو اے بندگانو وی که ما کما پویا دو دقسی پویا ستاسو راشی لزحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا بیا با مخندا لگی و جلا بم دیگی نظمون جلا نشتا و خندا دیگی خاندی خوشحالی گریگو سندره گناه خدای خپا کول اولی من سره خدای ثبت کړي من سره خدای ښه کړي مونږ انسانان پیدا کړو مونږ له خپل شکلونه راکړل مونږ مسلمانان پیدا کړو مونږ له بچی راکړل مونږ له عزت راکړل مونږ له ګرمه جامې راکړې د یخنۍ جامې راکړې ایسونه الله خپاو دا دې باران در باندې روان الحمدلله انا کې ډېر خپاو الله ولی زمونږ دا کشم نوجوان کل دا نوجوانان دا نوجوانان زمونږ بچی دي دا کشر کل زمونږ ذخیره ده دا نوجوان طبقه دا لکان دا زمونږ ګلونه دي ګلونه دا رنګ شونډلاوي دي ټول فیسبوک او ګناه خراب کړل ټول کنزلو او په موبایل باندې ګناه او ګنده تصویرونه نه برباد کړل دا زمونږ د لاسه کړ دا موقع هم موږ ولا ورکړي مونږه په سر لاس دیګ دکان نو په الله حقو لیکن دا دې زموږ په لګړې خوشاله شو خدای چې چا په جلا مو خوشاله شي اوسونه خپل بارانه روان کړی یو شرقم نشي تکلیفي ده کومه دې دار نری باران تشتخ کلی قسم ده الله په ذات چې خدای په ډېره لګه خوشالي په ډېره لګه خوشالي نو خدای ته جنا کوي محتاج مون ټول یو او دا عقیده ده چې زمونږ دا خوبت ټول د الله په لاس کې دي دا عقیده او یقین او ایمان دی چې تکلیف غم راولیم الله لرکیم الله بې د الله نه نه څوک راوستی شي بې د الله نه نه څوک لرکولی شي دا عقیده ده چې زمونږ ژوند زمونږ عمر زمونږ بچي د خدای په لاس کې دي او دا عقیده ده چې ور روان یو بس ورځ ژوند خو تیر دی څونه به زمونږ ژوند پاتې زمونږ د پلاران څه شو زمونږ نیکونه څه شو خپل سپینو ډکو والا خلک څه شو د جرګو خلک څه شو مالدار څه شو غریبانان څه شو مولیان څه شو د جرګو سپینګري څه شو ټول الله لاله لږ غوندې مهرباني به کوو ښه د شپې لغوندې پاسې او خپل رب ته لږ جاړې ښه که جلا نه در وي نو بیا نو نبی علیہ السلام فرمائی فتباکو دا قصد ځان په جړا کا پښتانه ورته جړغونې وایي ځان جړغونې کا دا قصد خیر د سلګۍ وه دا قصد ځان خدای ته په جړا کا او چې د خدای دا ما چې څه وي دا دې مخې ته راوستل نو جړا به د خدای راولي او په جړا خدای خوشحالېږي الله پې خفه کېږي نه الله پې خوشحالېږي نو قرآن حکیم کے اللہ فرمائی فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین کم خلق چې دا غوی دل سخت ته او دا غوی دل کې د خدای ذکر ته میلان ناراضي ذکر کوي ښا دا ذکر لا اله الا الله لا اله الا الله دې سره نرميږي ذکر سره نرميږي دا قرآن تلاوت کوي دې سره نرميږي
او مرګ را یادوي یې سره له ګرمېږي. نو چې کوم خلک د خدای د ذکر نه غافل دي او زړه سخت دی، دا خلک ویلون د دوزخ هغه کندې ته بځي. ډېر لوی افسوس دی دوی له اوهو الله اولئک فی ضلال مبین، ګمراهۍ کې پراته دي. او کومه سترګه چې د خدای د یارې نه الله ته په ژړا شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دا سترګه باندې د جهنم اور حرام. او یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای چې و کسان به د الله د عرش د سوري لاندې د قیامت پر ورځ، د قیامت پر ورځ هغه سخت تر ورځ انور نه زوار دی پښتانه وایي د الله د عرش د سوري لاندې به یو کسان. نو تفسیر خو پکې زیات دی، خو یو اخیري وم څوک دی؟ رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، هغه سړی چې هېڅوک هم ني او د خدای ځان ته را مخکې کړي او سترګو نه اوښکې وبهېږي. الله را مخکې کړي او سترګو نه اوښکې وبهېږي. نو چې دې خدای ته وجاړي او سترګو نه اوښکې وبهېږي، نو دې به د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې به وي. مونږ د خدای څه بې څه وبخي؟ مونږ له خو جاړه نه راځي، مونږ له خو جاړه نه راځي. مونږ خدای ته جاړه ونه کړله، مونږ به د خدای نه یاره ونه کړله. مونږ بیا څه بې څه خدای وبخي؟ مونږ عاجزان یو که نه؟ مونږ کمزوري یو، مونږ بیا څه بې څه خدای وبخي. دعا وکړو رب العالمینه زمونږ زړونه نرم کړي. الله زمونږ په زړونو کې خپله مینه واچوي. الله د جنت شوق پکې واچوي. الله د خپل ملاقات شوق پکې واچوي. الله د دوزخ یره پکې واچوي. الله ګناه معاف کړي. الله مونږ ډېر عاجزان یو، خدای ګناه معاف کړي. الله ستا ډېر لوی حمد او شکر دی چې د رحم باران دې شروع کړ. خدای ته د رحم ووارئ، خدای ته د رحم ووارئ. الله د غضب د باران نه مو ساتي. خدای د دې وطن دپاره، د اونو بوټو دپاره، د حیواناتو د انسانانو دپاره د رحمت ذریعه وګرځئ. خدای که څوک بیماران دي ته وله شفا ورکړي، که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي، که د چا بچي نه الله بچي وله ورکړي، که د چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد وله ورکړي. کوم کورونو هسپتالونو کې کوم خلک ناجوړه پراته دي، الله روغ صحتونه وله ورکړي. بعضې مردګان دي وفات شوي دي. دا زمونږ د سیدو په کندي کې وحید ګل لالا وفات شوي دي. زه خو به یو درخواست وکړم د دې کلي خلک، دا یو کال زما لږه ګرانه ده، دلته مې درسي او کوړي کې مې درسي، نو ماښام ماسخوتن راشم او چوټې کولی م نشم، هلته م 1500 طالبان دلته مي. نو ما نه اکثر جنازې پاتې دا یو کال کې ګزاره را سره کوئ. وحید ګل لالا ته دعا وکړئ، ډېر ښه انسان و، خدای دې وبخي. الله دې وارثانو له صبر ورکړي. فرهاد مور مړه الله دې مغفرت نصیب کړي. سالم احمد کاکا اولالا وفات شوی د کاکړو د کندي، الله دې د دعاو مغفرت نصیب کړي. او زمونږ دغه سوداګرو بچي وفات شوي، الله دې ولې د آخرت خوشحالۍ ورکړي او الله دې دله صبر ورکړي. نور چې څومره مردګان وفات الله دې ټول وبخي او موږ دې الله د آخرت خوشحالۍ راکړي، الله دې د آخرت اجرونه راکړي او دې وارثانو له دې خدای صبر وکړي. اخر وخت کې دې الله زموږ په خولې دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله. یو بل ملګري زموږ د خوا کې محله کې دی، مونږ تېره جمعه مو ته دعا کړې وه، وایي څه مشکل مې حل شوي دي، بیا مو ته دعا کړې څه مشکلات دي چې الله ورته حل کړي او الله یې د پریشانو نه وساتي.